د الله رسول فرمایي او حدیث کې دوی جملې دي او د دواړو جملو د الله په توفیق سره وضاحت کیږي. د الله رسول فرمایي لا تحقرن من المعروف شيئا، ایوانی کیم سپکه ما ګڼه، ایوانی کیم سپکه ما ګڼه، معمولی ما ګڼه. په یو نیکۍ کې الله دا طاقت خدا مشهور حدیث دا بخاری کې دا حدیث دا د الله رسول فرمایي دغه حدیث ته صحابه واه 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 حذیفه بن الیمان رضی الله تعالی عنہ بدس حدیث ته دغه الفاظ چې ما اجود هذه عقبه ابن عامر چې واه څومره خسته خبره ده، څومره خسته حدیث ده. نو د الله رسول فرمایي چې یو نیکیم سپکه مه ګڼه. بخاری کې حدیث ده بینما کلب یطیف برکیه، مشهور حدیث ده. یو سپی و د کوهي د غاړې نه ګیر چاپېره تاوېده، د هغې نه طواف کوه، طواف ویلی شي ګیر چاپېره د یو شي نه تاوېدل، تږی شوی و. د الله رسول فرمایي حتی کاد یقتله العطش، نږدې وه چې د تندې نه مړ شي. سپی د الله هغه ادنا مخلوق ده چې کوم کور کې وي ملایک هغې ته نه راځي. په دې کې بني اسرائیلو کې یو بدکاره زنانه وه، هغې ولیده نو بل څه سره نه و، فنزعت موقها فسقطه، په ټکري پسې دا موزه وتړه، د کوهي ته به یې کوزوه، اوبه به یې پکې راوښکې او د سپي ته به یې ورکولې، فسقطه، سپی یې ښه موړ کړه. حدیث کې دي فغفر لها به، الله رب العالمین چې د هغه مغفرت ډېر پراخه ده. په دې یو نیک عمل چې سپي ته یې اوبه ورکړې الله ورته څه وکړو؟ مغفرت وکړو. فغفر لها به. دی وجه نه الله قرآن کې فرمایي ان ربک واسع المغفره، دی الله مغفرت ډېر پراخه ده. په چا یې راتنګومه چې قسم په الله که دې بنده ته الله بخښنه وکړي، والله چې ده ته هم بخښنه کړي مړه بیا خو کافر هم بخي. ان ربک واسع المغفره.